عدل او انصاف ته وګورئ چې الله رب ذوالجلال داغه په هغه نسل کې چې زوی له نیک او صالح جنۍ وکا الله داسې هستی پیدا ک عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې هغه په دنیا کې داسې عدل انصاف قائم ک چې دنیا ورته حیرانه ده او په جلال الدین سیوطی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه د نکاح د تر د لور سره وشو چې د هغې نوم فاطمه و او دی کله کور ته د شپې راغی نو چې وی کاته نو په چتای کې لال پروت دی او کوټه یې منور او روښانه کړې نو دی په دروازه کې څنګه چې قدم ایښی نو مقصې ودرېده مخکې لانړو نو بیبي را پاسېده ورته وی چې قربان ولې مخکې نه راځي نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ورته وفرمایل چې بیبي یا به په دې کوټه کې عمر بن عبدالعزیز وي او یا به دا لال وي نو هغې ورته وی زه په مقصد پوه نه شوم ورته وی زما مقصد دا دی چې دا لال زمونږ د کوټې د چتۍ ښایست نه بلکې دا دی د غریبانانو دپاره د بیت المال ښایست وګرځېږي نو هغه بیبي اوس لومبی شپې ناوې ده راپاڅېده او هغه د ناوېتوب په سرو لاسونو باندې د کوټې د چتۍ نه هغه لال راکوز کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له ورکړ عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او ورته یې وفرمایل چې دا یو څه او په بیت المال کې د غریبانانو دپاره زما د طرف نه وقف کا چې ته خوشحال شې نو بیا کور ته راشه نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه لال واغسته ولاړ او په بیت المال کې هغه لال داخل کو ورسره یې چیټ ولیکه چې دا د فاطمې بنت عبدالملک بن مروان د هغه د طرف نه د غریبانانو دپاره بیت المال ته وقف شه چیټې ورسره ولیک په مرور د وخت سره چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو د دې فاطمې رور خلیفه شو د فاطمې رور چې خلیفه شو هغه یو ځلې د بیت المال د جانچ پړتال لپاره لاړو سامان یې چیک کو د چیکینګ په وخت کې دغه لال مخې ته راغی او بیت المال داسې ډکو چې د یوې کاسري ضرورت هم ورته نه و ده چې وکاته چې دا خو زما د خور سره زمونږ د کور نه په جهیز کې دا لال تلی و او دا زما خور بیت المال ته وقف کړی دی اوس بیت المال داسې ډک دی چې د یوې پیسې ضرورت ورته نشته نو گویا کې دا لال په بیت المال کې هسې پروت نو دی راغې خور له خور ته وی چې خورې ما په بیت المال کې وکاته ستا هغه لال چې زمونږ د کور نه تا سره په جهیز کې راغلی و هغه لال په بیت المال کې هسې پروت دی ضرورت ورته لا نشته نو که ته دا غواړې زه به هغه لال راوړم او تاله به یې درکم تی بیا د خپل کور د کوټې د چتۍ ښایست وګرځوه کوټه کې به دې رڼا وي کله چې بیت المال ته د لال ضرورت راغی بیا به ستا د کور نه یوسم نو هغه خور ورته وی چې روره الله دې تعالی اجر عظیم درکړي خو تا ته پته نشته دی دا زما خاون یو ځل په خوشحالۍ زما د کور نه بیت المال ته وړی دی اوس یې که زه راوړم او په خپله چتۍ کې کېدم هسې نه زما د خاون روح مانه په قبر کې ناراضه شي نو زه د خپل خاون روح د هغه د مرګ نه رستم په قبر کې ناراضه کول نه غواړم زما هغه لال ته ضرورت نشته دا هغه نیکۍ څومره اثر د خلکو په ړونو باندې بیا خور شي همدغه رنګې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې د خپل غلام سره د مدینې منورې د آبادۍ نه بهر یو څو کورونه و هغلته لاړو شپه ده نیمه شپه ده
خو د یو کور په خوا کې دی مبارک تېرېده او دغه وخت کې د ماشومانو د جړا اواز یې واورېد. هغوی مور ته وایي شابه مورې مونږ له څه راکړه د لوږې نه مرو. مور ورته وایي بچو لږ صبر وکړئ بس دا دی تیاري. په دې جړا جړا کې هغه ماشومان سملاسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوږ نیولی و. آخر دغه ماشومانو د مور چې خبرې کولې دا اورېدې جړا آواز و. خو د مور د ماشومانو ته دا ویلو چې ای بچو زما او ستاسو او د خدای ترمنځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی. د قیامت په ورځ به الله د دې تپوس د حضرت عمر رضی الله عنه نه کوي چې هغه ولې زمونږ خبر پرسی نه ده کړې، هغه زمونږ د حال تپوس ولې نه دی کړی. بس چې کله د خپل نوم واورېد چې دا خو د عمر په باره کې خبرې دي، بس دروازه یې وټکوله. هغه زنانه دروازې له راله څوکې وایي زه تا نه یو تپوس کوم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو سره څه بد کړي چې ته وایې چې زما او د خدای ترمنځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. ورته وی زما خاون حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فلانی غزال لېږلی دی، اوس چې دی زمونږ سره خوراک سامان ختم شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنہ زما خاون لېږلی دی خو د هغه د بچو تپوس نه کوي چې څه حال. نو ورته وی تا به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر استولی و که نه چې زمونږ سامان ختم شوی دی او مونږ له سامان راولېږي. هغې ورته زما څه کار دی؟ نبی علیہ السلام مبارک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو شپونکی دی د شپونکي نه به د هغه د ګډو په باره کې تپوس کېږي. نو مونږ خو ستا په منزلې د ګډو باندې یو، ته زمونږ راعي زمونږ شپونکی، ته به زمونږ تپوس کې زمونږ څه کار دی چې مونږ به تعالی سوال جواب درلیږو چې مونږ له سره ولېږي. بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې دی پوه شو، ورته وی خمورې لږ انتظار وکړه زه راځم. اوس هغه نه پېژني چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غلام هم ورسره دی، په تیزۍ تیزۍ لاړو بیت المال نه یې اوړې هم راواغېست، غوښه هم راواغېست، غوړي هم راواغېست. اوس په تیزۍ سره روان دی. غلام ورته وایي قربان دا بوجۍ مال راکه، خیر دا نور سامان ته واله، یا دا نور سامان مال راکه، دا بوجۍ ته په خپل سټ مبارک باندې کېد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته مخ راواړولو، ورته یې وفرمایل د قیامت په ورځ به تا نه تپوس کېږي که ما نه به کېږي. د قیامت په ورځ به دا بیبي ستا ګریوان ته لاس اچي که زما ګریوان ته به لاس اچي. یاره په تیزۍ تیزۍ را روان دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاره باندې جاړي. د تاسو د هغې دا منظر لږ په اصل الفاظو کې بیانوم چې دی مبارک را روان دی. وکان یبکی، د مبارک جړل، حتی دخلت دارا، تر دې چې د هغه بوډۍ کور ته د مبارک داخل شي. فعجنا فی الساعة، او ماغه وخت کې وړه په خپل لاس مبارک باندې واغږل. فعجنا فی الساعة من الدقیق، هغه وړې په هغه وخت کې په خپل لاس مبارک باندې واغږل. او بیا چې دی و اوقد التنورا، تنور کې په خپله باندې اور بلک. و طبخ الخبز، او د مبارک روټۍ په خپل لاس مبارک باندې پخه کړه. واللحم، او غوښه په خپلو لاسونو مبارکو باندې په لوښي کې واچول، غوړي پکې واچول.
غلام وی ما قتل چې د مبارک به اور له پوکي ورکول نو دا لوګي به د ګیري مبارک نه بهر ته راوت وایقظ الصبیان ماشومان په خپل راویښ که یو ماشوم به راغسته او هغه به چې دی په غېږه کې به کېناو فکان یلقمهم بیده په خپل لاس مبارک به نوړی د معصوم په خوله کې ورکوله کله چې به معصوم ډوډۍ وخوړه موړ شو بس سر به ولګو هغه به په کټ کې واچو بل به روچت نو ټول ماشومان ماړه که هغه چې دی په کټ کې واچول خو لیکن اصل عبارت کې وایي چې حتی شبعو تر دې چې ټول ماشومان ماړه شو فقال لهم اجعلوا الی عهدا بیا دې مور او بچو ته ووی چې ټول ما سره واده وکړي علا په دې خبر باندې چې الله تخاصموني یوم القیامت چې تاسو به د الله په حضور کې د قیامت پر ورځ ما سره جګړه نه کوئ زما ګریوان ته به لاس نه اچوئ هسې نه د قیامت په ورځ باندې بیا د الله په حضور کې زما ګریوان ته لاس اچوي چې زمونږ خبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه واغستی فقالوا نعم ټول ورته وی او مونږ به د قیامت په ورځ ستا سره د الله په حضور کې جګړه نه کوو ستا ګریوان ته به لاس نه اچوو فخرج حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې د کور نه اله لاړو اوس د هغه د عدل او د انصاف دا معامله چې د تاریخ پاڼې په هغې باندې فخر د مبارک به فرمیل چې په عراق کې د دریاب په غاړه یو سپی ولاړي او هغه د دریاب په غاړه باندې د تند نه مړ شو د دجلې په غاړه الله به د قیامت پر ورځ ما نه تپوس کی چې ستا په بادشاهۍ او په خلافت کې اگر چې ته په مدینه منوره کې وي او په عراق کې د دجلې په غاړه سپی د تندې ولې مړ شوی ما نه به الله د دې باره کې هم تپوس ګورئ رؤیه فی المنام بعد موته بستة اشهر شپږ میاشتې چې د مبارک د وصال وشوي رؤیه فی المنام په خوب کې دی ولیدیش بعد موته د وفات نه پس 6 اشهر چې شپږ میاشتې تېرې شي شپږ میاشتې پس دی چا په خوب کې ولید فقیل له ما فعل الله بک نو دته هغه چا چې په خوب کې لید تپوس یې ترې وکړ چې الله در سره څه معامله وکړي حضرت عمر صاحب قال الان فرغت من الحساب د ورته وی شپږ میاشتې تېرې شوې اوس ایله د حساب کتاب نه فارغ شوم داسې عدل قایم کړی دی چې دنیا حیرانه ده د عادلانو امام دی ماډل او نمونه ده لیکن د مبارک فرمایي شپږ میاشتې وشوې اوس هم ما سره حساب کتاب کېده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې داسې یو نمونه د عدل او د انصاف د هغه سره د مرګ نه وروسته شپږ میاشتې په قبر کې حساب کتاب کېږي آیا د نورو خلکو بلا څه حال وي رب ذوالجلال دی د هغې مبارکو د برکته زمونږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي الله زمونږ ظاهر او باطن دواړه ښایسته کړي الله تعالی جل جلاله دې په دې چند خبرو باندې اول مالا بیا تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي درود شریف